درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه علیکم. هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنۍ شیبو سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، نن موضوع د حسادت په هکله ده چې حسادت څه دی او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکارو او احساساتو باندې کومې اغېزې لري. نن به په همدغه لوست کې موږ او تاسو ورباندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغېزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په هکله رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابي ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دي او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس را پیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دي د مقابل نفر سره، د مقابل کس سره ووینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په هکله رامنځته کیږي. دغه احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت. دغه حسادت بیا هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنا لري هغه مهال دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې ښهوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریاوې ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کارکوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نښې څنګه موږ په دې باندې پوه سو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو. حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندېږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندېږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندېږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو. د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې که چیرې وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نښه ده، زموږ او ستاسې د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، د هغه هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو.
د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول. که یو کس ووینو چې ښې لاسته راوړنې لري یا کومې خاصې لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو. دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي. خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو، بریاو، وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامیده یو، ځان کم احساسوو، ځان ناهیلی احساسوو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیزې نښې دي یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو. بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کوو. زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر کښته ښکاره کوو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر کښته راولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه و ایستلی، یا په ډېر اساني سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېدی. دا ځینې خبرې کول دي یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه. په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی د خودکمبیني. خپل ځان ډېر کم احساسوو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نورو سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه وویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خودکمبیني دي چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره یا د نورو بریاوې یا د نورو شتمني یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور څه د نورو سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده. ویره چې مثلا تاسې به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي، نو ځینې منفي اغېزې لري. یعنې په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بدې اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي، سټرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نه څه کولی چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نه څه کولی چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي.
بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپیریال کې، په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. نو زموږ چلند، زموږ کړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوئ او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل. کله چې تاسې د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسئ کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسئ کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسئ کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسلک کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسئ کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د منځته وړلو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپېژنئ. ځان وپېژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. دا حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په موخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاو ته درناوی وکړئ. خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ. هغوی وستایئ، هغې تشویق کړئ. په ورځنیو چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ او د ځان پېژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره یې عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل شه.